د کہانی شروعات کېږي د یو بس نه چې په هغې کې ډېر ملګري ناست وي او هغې یو چرچ ته تلل چې هغه په ځنګل کې و، خو دوی ته پته نه وه چې دا سفر د دوی دپاره څومره دردناک جوړېدو والا دی. دا به دوی ته مخکې پته لګي او په دې کې یو ډګ نومې سړی راپاسي چې هغه د دوی مشر او دې کسانو ته خبرې کوي چې هلته به څنګه اوسېږي او څنګه به هر کار کوي. هغې نه پس موږ ډاکټر پیټر وینو چې هغه موبایل روغ کوي او پکچر یې وباسي. دغه ټایم کې هغه بس تېرېږي چې هغه د بس لم تصویر وباسي، نو هغه ته پته ولګي چې په دوی باندې یو ډېره غټه خطره راتلو والا ده، ولې چې په دغه ځنګل کې یو ډېر غټ سړی اوسېږي چې هغه آدمخور دی او هغه به انسانان ډېر بې رحمۍ سره قتل کول. اوس چې دوی خپل منزل ته راورسي نو ټول د بس نه راکوشي، خو هغه بس ډرایور ډېر زیات غوسه وي او په غوسه باندې د هغه ځای نه وځي. نو د تلو په دوران کې په لاره کې یو دوه جینکۍ ولاړې وي چې دا بس والا ورته بس ودروي او بر یې راوخېجوي. خو دغه ټایم کې موږ یو سړی وینو چې هغه په لاس کې زنځیرونه وي او هغه سره یو وړه شان ټېله وي چې په هغې کې ډېر غټ غټ کیکونه وي او هغه د هغې بس طرف ته ور روان شي او په لاس کې تبر هم وي. هغه زر د بس دروازه کولو کی او په یو وار سره داغه دوه جنکو نه سر بیل کی او ډیر دردناک مرګ ورلور کی او هغه نه پس هغه بس ډرایور هم په مړی کی وی او ډیر دردناک مرګ ورلور کی او داغه نه پس مونږ ته داخل چې هغه پاغه کی کونو باندې هغه وینه ولګي. بل خو داغه ګروپ مونږ یو دوه مرګري وینو چې هغه تی را بیل شوی وی او نشه کوي، خو دغه ځای کې د هغه ځای مالک راشي او هغه دی گیر کی او په زبردستی په خپل کار کوي. خدا دوه کسان په دغه کس باندې نشه وکي چې هغه ته هر څه ډیر زیات جيبخ کارېدل، نو د دې نه فائدہ واخلي دغه دوه کسان ته راو تختی. خو هغه ځای کې هغه دمخور راشي نو دغه سړی چې څنګه شاته وګوري نو هغه ته داسې لګېدو چې دا زما ښځه ده، ولې چې هغه نشه کړې وه، هغه ته هر څه ډېره جیبخ کارېدل او هغه دغه دمخور ویښته ونیسي او بینی یې، خو دی دمخور باندې د ده دا حرکت ډېر زیات بد ولګي او هغه دی په مرۍ کې ونیسي او اوچتې کي او هغې نه پس د هغه مخ ونیسي او ډېره په اسانۍ سره د هغه د جسم نه سر بیل کی او هغې نه پس هغه دوه ملګري خپلو درې واړو ملګرو له راشي. هغې نه پس ډاکټر پیټر پولیس سټیشن ته راشي او هغه پولیس ته وایي چې په دې ځنګل کې ډېر عجیبه هر څه کېدو والا دي او ډېر خلک لاړ شي خو واپس را نشي، خو د هغې باوجود هم خلک دا نظر انداز کی. خو دا پولیس والا چې د دې خبرې ووري نو د افیسر ورته وایي چې دلته ته ټوکو له راغلي ورته غوسه شي، خو ډاکټر پیټر ورته هغه اخبارونه وښیي چې کومې تېرې حادثې شوې وي، خو دغه افیسران چې دا وګوري نو د هغې باوجود هغوی په پیټر باندې یقین ونه کي. بل خوا موږ په هغه دوستانو کې یو کس وینو چې هغه د تالاب خوا کې ولاړ وي. دغه ټایم کې هغه د کټ کېدو اواز بوري چې هغه څنګه شاته وګوري نو یو غټه ونه پرې راپریوځي او دغه کس وینه په هغې کیکونو باندې ورپریوځي. د دې مطلب دا چې دا دمخور سړی دا وینه په دغه کیکونو باندې لګوي او هغې نه پس دا کیکونه خوري. بل طرف ته موږ یو بل هلک وینو چې هغه خپل ملګري پسې راشي، نو هغه چې وګوري د هغه مخې ته هغه کیکونه پراته وي. دغه ټایم کې په اچانک هغه دمخور راشي او دی په مرۍ کې ونیسي او هغه د ده مرۍ له دومره زور ورکي چې په ټول ځنګل کې د هغه چغې اورېدې شوې. د دا اواز یو جینۍ ووري نو هغه ځای کې ورپسې راشي، خو هغه چې څنګه وګوري د هغه کټ شوی سر د دې مخې ته راپریوځي. دغه ټایم کې بیا هغه دمخور سړی راشي او دا جینۍ ونیسي او داسې ورله د خپې او لاسونه ماتوي لکه چې څنګه سړی لرګی ماتوي او بیا داسې خطا کړي چې هغې سره د هغې مرګ وشي. هغې نه پس موږ هغه افیسر وینو چې هغه اخبارونه ګوري او ډېره زیاته حیرانه وي چې داسې هم څوک کولی شي، خو دغه ټایم کې هغه د چا اواز اوري نو هغه چې بهر راوځي نو بهر څوک نه وي، خو چې دا څنګه واپس پولیس سټیشن ته ځي نو هغه ځای کې بیا هغه دمخور سړی راشي او یو تیزه دیکه ورکي. نو دا افیسر چې دا وګوري هغه ډېره زیاته ویریږي او ډایرکټ خپل پسټل روباسي او په ده باندې ډزې شروع کی. نو د لګاتار ډزو د وجې هغه دمخور سړی راپریوځي، نو چې افیسر ورله خواله راشي نو د شک د وجې په بیا ډزې شروع کی او هغه چې څنګه پولیس سټیشن ته راشي او رنګ کولو والا و. دغه ټایم کې په اچانک هغه دمخور سړی د شاته نه په تبر حمله وکي چې هغې نه پس د افیسر چې په لاسه څه ورتلل په هغې به یې ویشتو. دغه ځای کې یو سیرپي نو دغه افیسر چې دا راواخلي او دی پې ولي نو د ده بدن سوځېدو والا و. د دې د وجې هغه دمخور د یرې د لاسه د هغه ځای نه وتښتي. بل خوا موږ هغه ملګري وینو چې هغې پارټي کوي او ډېر زیات خوشحاله وي. نو د شور د وجې اچانک هغه ځای کې ادمخور راشي چې دا ملګري دا وویني نو ډېر زیات ویریږي. دې کې یو ملګری چې کم نشې کولې هغه دغه ادمخور سړی ګیر کی او د هغه سر ونیسي او دیوال یې راتمبوي تر هغې پورې وخي چې تر څو پورې هغه مړ کړي نه وي. په هغه ملګرو کې یو دوه ملګري تیزۍ سره منډې وخي چې دې کې د یو جینۍ خپه په جال کې انخلي او هغه الټه ځوړنده شي. د بلې ملګري خو د دې مدد کول غوښتل، خو شاته هغه دمخور سړی راشي او هغه دا جینۍ په تندي باندې ووخي او هغه لرګي کولو کې لکه د بمبې په شانتي وینه را روانه وي او په هغه کیکونو باندې هغه وینه تله او اوس موږ وینو چې هغه سره ډېر کم کیکونه پاتې شوي دي. بل خوا موږ هغه دویمه ملګري وینو چې هغه په منډه کې د هغې نه لاره ګډه وړه شي، خو دغه کې اچانک په دې باندې حمله وشي نو هغه چې اخوا دې خوا وګوري هغه ځای کې څوک هم ني، هغه همت وکړي واپس منډه کړي، خو دې کې بیا اچانک بیا حمله وشي او ډېره دردناکه حمله وي ده او دغه ځای کې هغه دمخور سړی راشي او تر هغې پورې پې ګزارونه کوي چې تر څو پورې مړه کړي نه وي. بل خوا ډاکټر پیټر په لار
لار باندې را روان وي چې د کې اچانک هغه افسر د ګاډي مخې ته راشي نو هغه چې هغه په دې حالت کې وویني نو هغه پوه شي چې دا چا وکړو او هغه ځان سره په ګاډي کې زر کېني او هغه ځای نه روانه کی او موږ بل پولیس والا وینو چې دغه مخې ته کیکونه پراتی نو هغه چې دغه کیکونه ویني ډیر زیات خوشاله شي خو دغه ځای کې هغه دمخور سړی راشي او د شاته نه په پته بر یو شان وارونه کوي او اخر کار هغه مړ کی نو ډاکټر پیټر په ګاډي کې هغه افسر سره یو ډبي وویني او داغه نه مخکې هغه د دوستانو ګروپ پسې مرغلي ورته دا و چې د دې نه ځای کني ژوندۍ به پاتې نشي او هغه سره هغه ډبي هلته پلاس کی وي او ورته دا و چې دا کار د بل چانه بر کې د لمبر جیک دی یعنی هغه دمخور سړی یادو او هغه ورته یو کیسه شروع کی چې دا کیسه د 1992 وا چې د کمپنۍ یو مالک ځنګل ته شکار د پاره راغلی و اچانک په هغه باندې ډیر زیات خولي بین ولګي چې هغه بین پسې شاته را روان شي او پتلو تلو کې هغه یو کور ته راورسي چې دا غزنه او خوشبو راتله او په هغه کور کې یو ډیر عجیب سړی وي او هغه کیکونه جوړول چې په دې سړی باندې هغه کیک خوري نو هغه باندې دا کیک ډیر زیات خو ولګي او داغه په زړه کې یو لالچ را پیدا شي چې د دې د وجه هغه ډیر زیات مالدار جوړېدی شو نو هغه ورته دا و چې د دې چل ما ته وخایا زه به تاله ډېرې زیاتې پیسې درکم نو هغه سړی ورته منع وکړي نو دې سره د کمپنۍ دا مالک ډېر زیات غوسه شي او هغه دغه سړی ډېر بې رحمۍ سره مړ کړي او دغه کور جان شو کې هغه ریسیپي را پیدا کړي چې هغې نه پس هغه ریسیپي جوړول شروع کړي او وخت سره سره د ده دا ریسیپي چې کومه ده دا یو برانډ جوړه شوه چې د دې د وجې هغه ډېر زیات مالداره شو خو دلته عجیبه خبره دا وه چې ډېر وخت پس هغه سړی دوباره را پاڅېدو او د هغه مخې ته چې اوس څوک راځي نو ډېر بې رحمۍ سره یې قتل کوي او د هغې وینه څکي نو دلته د دوستانو دا ګروپ ډاکټر پیټر ته وایي چې ته یو پاګل انسان یې روک شه د دې ځای نه بیا را نه شي نو د دوی نه مخکې ورته هغه دا ووي خو دغه دمخور دا ټول کیکونه ختم کړل نو هغه به ډېر زیات طاقتور شي په سبا باندې دا ټول کینی او هغې ته مو هغه کیکونه کیدي او د دې ګروپ مشر هماغه ځای کې ناست وي او هغه چې څنګه کیک روچت کي نو دا بل څه نه بلکې د مخ سرمن وي چې د کیک په شان یې کټ کړي وي نو هغې چې دا وګوري ډېر زیات تو یریږي خو دغه ځای کې اچانک هغه ځای ته هغه دمخور راشي او هغه سیده تبر خطا کې چې یو جینۍ پې ووایي نو دا ټول چې دا منظر ګوري ډېر زیات ویریږي او خوا دې خوا منډه کي دې کې یو سړی د یېرې د لاسه منډه هم نشوه وهلی نو هغه دمخور د ده مخې ته راشي او اول ته دواړه لاسونه کټ کړي او بیا دې سر ووایي بل خوا ډګ یعنې د دغه ګروپ مشر هغه څه کسانو سره یو ځای کې پټ شي او بهر هغه دمخور یو رانیسي او ډېر بې رحمۍ سره قتل کوي خو دې نه پس ډګ د څو کسانو سره بهر راوتښتي چې هغې نه پس هغه دمخور دروازه ماته کي او په غوسه باندې بهر روزي چې د غوسې د لاسه د هغه سترګې هم سرې وي او لږ وخت کې هغه دمخور د دوی یو دوست مړ کړي ډېر بې رحمۍ سره بل خوا دا نور په ځنګل کې منډې وخي چې د دوی مخې ته د دوی ملګري جیسي راشي نو دغه کوک چې هغه جینۍ له سینګه ګوتې وروړي نو د مخکې نه د هغې جسم په منځ باندې دوه شوي وي او دا کار د هغه دمخورو خو دغه ځای کې اچانک پیټر هم راشي او هغه ورته یو پوډر وښي او دا ورته ووایي چې دا پې ورولي نو د دې د وجې به د هغه بدن وسوځي خو ډګ ورته وایي چې زه ستاسو په خبره باندې یقین نه کوم او تاسو ټول به مرئ او هغه د هغه ځای نه منډه کي او په منډه کې هغه په یو جال کې انخلي چې دې سره د هغه بدن په منځ دوه شي او هغه دمخور د هغه په وینه باندې هغه ټول کیک وخوري او چې څنګه هغه کیک ختم کی نو هغه په ځنګل کې ډېرې تیزې چغې شروع کی نو بیت او هغه کوک هغې سره کټر په لاس وي او هغه کور ته ورشي چې کوم ځای کې به هغه دمخور دا کیکونه جوړول خو دغه کور ته اچانک هغه دمخور هم راشي او هغه د دوی نه هغه ماشین واخلي او بهر یې خطا کی او هغه کوک نیولی وي خو دغه ځای کې پیټر ټوپک په لاس هغه ځای ته راورسي او پیټر په ده باندې یو ډز وکړي خو په هغه دمخور باندې د دې ډزو اثر نه کېدو او هغه بیا مرۍ کې ونیسي او سیده دغه کور طرف ته ورخطا کی چې هغه دغه سیرپ مخې ته ورپورځي چې د کم نه به د دا کیکونه جوړول نو هغه سیرپ په ټول بدن باندې ولګوي چې هغې له هغه دمخور خواله نشو راتلی او د دې د وجې د هغه بدن سوځېدو والا و دې سره باید زر د کور نه بهر روځي چې هغه ځای کې یو ډېره غټه دماکه وشي چې دې سره هغه دمخور همیشه دپاره ختم شي او د هغې نه پس مونږ ګورو چې ډاکټر پیټر سره بیت کوک او هغه افسره بد شوي وي او دې سره دا کهاني ختمه شي دوستانو که ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ